یو شاعر وایي ته خو یې کړه شمار سړي شته پکې د کار سړي. د افغانستان څه کم د نیمې پیړۍ کم ناورین ته که چېرته موږ نظر واچوو نو د موږ ولس د ژوند په هر اړخ کې هر څه له لاسه ورکړي دي، خو د وخت په تېرېدو باندې کومې ناخوالې ستونزې چې د موږ ولس ته راپېښې شوې، د دې سره سره د داسې یوې خاورې نه چې هلته د باروتو بوی دی، هلته بمونه دي، هلته جنگ دی، هلته ټوپک دی، هلته وژنې دي، د دې خاورې څخه یو څو ځوانان، د فکر ځوانان، هغه ځوانان چې په زړه کې درد لودو، یو احساس یې لودو د خپلې خاورې له خپل ولس سره، له خپل دین سره یې مینه وه، دوی د داسې یو خاورې نه راپاڅېږي، یو نوی نوښت کوي د افغانانو په تېره اوسني معاصر تاریخ کې. څومره کلونه ووژل شو، تر څو به نور وژل کېږو او ونې وژل کېږو. آیا موږ انسانان نه یو؟ آیا موږ د ژوند حق نه لرو چې نه به کور کې خلاص یو، نه په کلي کې خلاص یو، نه پر لاره خلاص یو او نه به دوکان کې خلاص یو، نه په ښار کې خلاص یو. پر یو ځای په بمبار وژل کېږو، پر بل ځای په بم وژل کېږو، پر بل ځای په کمان وژل کېږو. تر څو به وژل کېږو؟ نور به د سولې غږ پورته کوو. سوله غواړو، امن غواړو، سوله غواړو چې بالا جنګ بس کړي. ټول افغانان له جنګ نه ستړي ستړي موږ سوله غواړو. نور موږ له دې وحشتونو او ظلمونو ستړي ستړي سوله غواړو. دوی د هلمند نه د دې خپل د دې نوښت یا د دې خوځښت دایره یا دا کړۍ غوښتل چې ټول افغانستان ته دا ورسوي، نو د هغه ځینه د هلمند نه یو څو ځوانانو په یو متحد فکر باندې له هلمند نه دوی خیاب له حرکت شروع کړ او د وخت په تېرېدو کړاوونه له کومو حالاتو سره چې دوی مخ کېدل، چې هلته قتل و، هلته وژنې وي، د هر ولایت، د هر سټیپ، د هر پلچک نه دوی په تېرېدو، دوی په ځمکه شپه کوله، دوی په سړک باندې دوی د خلکو هغه مینه چې په کار وه د افغانستان د ولس نه دې خلکو ته د وخت په تېرېدو ډېرو خلکو، هغه خلکو چې درد لیدلی و، هغه خلکو چې مظلومیت احساس کړی، ورور، پلار، کورنۍ، کلی له لاسه ورکړی و، هغو خلکو په یو اندازه مینه ورکړله، خو چې کومه په کاره وه هغه دې ملګرو او دې ځوانانو ته ور نه کړی شوه. خو د وخت په تېرېدو باندې، د وخت په تېرېدو ټوله نړۍ ته یو نوی میسج، یو فکر، یو آواز، یو پیغام ورسېده چې د افغانستان داسې یو څو ځوانان دي او په دې خاوره کې یو نوی نوښت که د وخت په تېرېدو دوی کابل ته راغلل او دوی د مختلفو سفارتو مخې ته کېناستل، پرلتونه یې وهل، خو دوی بیا هم دا غوښتل چې دا فکر د ټول افغانستان وګړو ته ورسېږي. نو دا چې منګه زه خپله احسان الله درویش د بغلان ولایت سره د ما تړاو دی، هلته اوسېدلم. نو دوی چې کله بغلان ولایت ته را داخلېدو د کیلدي سیمې نه پلخمري ته راغلل، نو هلته منګه د خپلو ملګرو ته یو پروګرام جوړ کړی و، څه ملګري ځوانانو دوی سره یو ځای شو، څه وخت هم تېر کړ. د هغې نه وروسته موږ دوی سره فکر شریک کړ چې یو څه وخت پلخمري نه باید دا فکر مزار ته هم کندوز ته هم باید ورسېږي، بغلان مرکزي په دې سیمه چې کوم ولایتونه یا سیمې کلي پراته دي دوی سره دا خبره باید شریکه شي. او د الله فضل و بغلان ته راغلل، کندوز ته لاړل، د دوی چې کوم مسیر تر مزاره پورې و. نو موږ ته یو هغه د فکري جوړښت د چا خبره وایي خربوزه خربوزې ته ګوري رنګ تې اخلي، نو دوی چې هلته موږ ته راغلل نو موږ همغه ځینه دوی سره یو ځای شو الحمدلله. او کوم سفر چې د مزار ته د دوی خیب له کابل نه نو د بغلان له مسیر نه موږ هم ورسره شروع کړو. د لارې په تېرېدو سره په دې لاره کې د خپلو ملګرو سره هغه فکري جوړښت چې موږ غوښته جوړ شو، د دې ملګرو په منځ کې چې باچا خانو یا خیبر صاحب بسم الله دوی نور د دوی په ملګرو کې یو ملګری ډیر فار ملګری چې عبدالمالک همدرد نومېده.
د شعار هغه کم انداز له ده سره او کم اړخ نو د کې هم ما غوښتل چې زه باید د سره شریک اوسېږم نو کله کله به هم دې سره دا شعار شریکوه نو د وخت په تېرېدو کله چې موږ سمنګانو نه واوښتلو نو د خلم ساحې ته په داخلېدو سره دلته څه ملګري چې مخکې روانو نو دا د تاشقرغان په ساحه کې که تاسو بلد یاستئ هلته یو ډېره یو زړه ودانۍ ده د حبیب رحمان خان د چا د وخت ده اوس پکې فعلا موزیم ده دې ته نه رسېدو سره دلته باغونه دي نو ما او همدر صاحب چې کله د مسیر ته د دې ودانۍ د مخامخ یا جخت د سړک په دې انداز کې رسېدو سره نو زه د سړک په دې اړخ روان وم همدرد صاحب په دې فټپات روان و نو دې سره هم خپلې خبرې شریکولې نو دې داسې یو غیر ارادي معجزه انداز کې ماته ویلې وای درویش صاحب ته دې خوا راوړه دې خوا به زه سړک لور ته بسم نو موږ هلته یو پل ده دې پل نه موږ تقریبا یو 10 متره نه و تېر شوي چې د شا د مسیر له خوا نه یو خړه غوندې کرولا وه نو همدرد صاحب چې د شا له خوا نه ووهه نو داسې د ما مخ ته یو 3 متره وار سو نو داسې ورغلم دا په ډېر یو عجیب او غریب انداز کې چونکې ګرمي هم ډېره وه موږ خولي مو نو داسې کله ما راوچت که نو د دې شاته حصه د سر ماته وه د ما دا لاس ټول په وینو سو نو ما داسې تمه او داسې انګېرله چې همدرد صاحب الله مکه بیخي ختم ده او د دې دا کم حالت توازن چې و داسې شخص وی لکه سړی چې یا میرګي ونیسي یا داسې پیران او داسې یو حالت پې راسي چونکې بیا ما هغه کم انداز په کار و یا دې ته مساج ورکه یا اوبه ورکه خو په دې نه کېده نو ما هغه کومه هله ځله چې ما کوله نور موټرو ته سړک ته راووتمه نو چونکې د موږ پښې هم زوبلې وې خولې هم ډېر لاسونه مې په وینو جامې مې هم د ده په وینو وې هر موټر ته به مې چې لاس ورکوو هغوی داسې یو وحشت کوو چې دا څرنګه انداز ده نو بیخي ونه درېدل نو هغې نه وروسته د هلو ځلو سره همدرد صاحب هغه کم نورمال او عادي حالت ته رانغی نو بیا مخکې تللي ملګري دوی سره ما رابطه او اړیکه ونیوله او دوی د وخت په تېرېدو راغلل نور پولیس راغلل نو همدرد صاحب موږ واخیسته هلته یو کلینیک غوندې و هلته مو بوته نو موږ هېڅ دا نه انګېرله چې ده ته به الله صحت ورکړي د دې ځکه چې کم حالت ډېر خرابېدو ډېر خلک مري خو که چېرته په دې سلو کې عادي خل مري یو چېرته دومره غټ ناورین او تش او خلا منځ ته نه راځي او هغه خلک چې د فکر خاونداني هغه خلک چې ژوندی فکر لري هغه ولسونه چې مړی یا ویده دوی غواړي چې هغوی راویښي خپل مسیر خپل فکر تیر تاریخ ته اشارې ورته وکړي نو همدرد صاحب ماشاءالله الحمدلله د افغانستان په سطح د هغه ځوانانو له جملې نه یو ځوان ده چې خپل کور خپل زندگی خپل مال هر څه خپل سر حتی په دې دومره سختو شرایطو کې د خپلو نورو ملګرو سره دوی هر څه د افغانستان د ولس د وګړو لپاره قرباني کړل او بیا هم تاسو ته معلومه ده چې یو حرکت یا یو کار که کېږي په دې کې ډېر خلک حصه لري کار کوي صحیح وي نو په دې کې څه ملګري یا څه کسان د جنون تر حده کار کوي نو د کم ولسي حرکت چې د خلکو د سولې نو په دې کې همدرد صاحب داسې یو کلیدي یا د ملا د حیثیت د تیر یو غړی و نو موږ ویلې چې الله مکه که دا چېرته ضایع کېږي نو دا د افغانستان په تاریخ کې یو ډېره غټه تشه ده ځکه الحمدلله دې سره چې کوم علمي فکر ده یا کوم د خوځونې هڅونې ولس کې د غځونې کم فکر ده نو موږ الله مکه دا داسې نه شي چې ډب شي خو د الله فضل د هغه ځینې موږ واخیسته کوم اړیکې او رابطې مو کړې مزار ته لاړو دلته یو ډېره بله داسې زړه بوږنونکې دلخراشه واقعه هغه وسوله چې کله موږ د مزار د هغه کم د امنیتي کمربند یا سیکورټي دروازې نه تېرېدلو چونکې د موږ هلته پولیس موږ ودرلو دا یې راښکته که دې حالت غیر نورمال موږ چې هر څه ورته ویلې خو د وخت په تېرېدو اړیکې برابرې شولې دا د مزار ملکي هغه کم روغتون و هلته هم بوته هلته ډاکټرانو ته ور وسته حال داسې 2-3 ساعته غنټې په دې تېرې شوې بیا هم دا نورمال حالت کې نه و
هغې نه د دې د سر هغه کم طبي تدابیر چې په کار وو هغه وسو. بیا موږ بل چېرته لاړلو نو همدرد صاحب بیا څه وخت موږ په مزار کې پاتې سولو. د روضې سره هلته مې یو پرلت ووهه، نورو خلکو سره ملاقاتونه چې د موږ خو د وخت په تېرېدو همدرد صاحب نه چې د موږ کومه هیله وه یا په هغه حالت کې چې موږ د مزار ښار ته هغه خپل هدف ته داخلېدلو نو هلته هم یوه شپه آخري شپه یو مسجد کې وکړله. هلته هم د دې حالت ډېر خراب شو چونکې زه ورسره ډېر نږدې وم، 40 ګنټې به د سره پاتې کېدلم، تلقین ورته کوه، خبره ورته کوه. هلته د شپې یو چمن دی مسجد په صحن کې موږ د همدرد صاحب حالت ډېر سخت خراب شو. نو بیا هم موږ داسې یو هیله ترې نه کوله، دې باندې ډېر عجیب و غریب داسې یو شوق پرې راغی. نو د الله فضل ده هغې نه وروسته ښه شو. موږ هلته وو خو هغه خلص او نچوړ د خبرې زه دا وکړم چې د افغانستان په سطح باندې ډېر خلک دي، ډېر خلکو کارونه کړي دي او د ګوتو په شمار خلک دي. هغه خلک دي چې هغوی د ولس لپاره کار کوي او دا هغه خلک دي چې خپل این و آن ښه و بد سر و مال ټول د ولس لپاره قرباني کوي، فدا کوي. په دې کې یو ماشاءالله همدرد صاحب ده، والله دې ته ژوند ورکړي چې دا کومه فلسفه یا کوم فکر علمي لري یا د سولې لري، د امن لري، دا افغانستان سطح څه چې دا نړیواله شي. الحمدلله دا فکر اوس یو نړیوال فکر ده او داسې خلک نو موږ ویاړو چې داسې ملګري لرو، داسې افغانستان کې داسې هستۍ لرو او د وخت په تېرېدو به انشاءالله دا خلک او د موږ دا ملګري دا حرکت د نورو ملګرو په شمول خصوصا عبدالمالک همدرد صاحب دا به انشاءالله داسې وخت به راشي چې د دې هېواد په سطح باندې دا به داسې یو کس وي چې ټول هېواد ته به د ویاړ او د افتخار یو نمونه وي او موږ یې په ناسته په دوستۍ ویاړو او دا هیله کوو، الله ته دعا کوو چې که چېرته څه تکلیف یې پاتې الله دې ته صحت ورکړي او موږ بیا هم ویاړو ځکه چې ځینې ولیان پیغمبران کړل او نه چې هر سړی ولی و پیغمبر دی. افغانستان کې که موږ ګورو نو د قدر د یو فن او یو د پوهې د قدردان خلک ډېر کم دی. وایي یو ته چې قدر هېڅ زما د اوښکو نه کړې نو وایه که نه څومره مشتري درله پیدا کړم. نو داسې خلک شته الحمدلله چې دوی په قدر پوهېږي او داسې خلک به راشي شته. دا تاریخ لیکل شوی ده. دوی به د چا خبره د میډیا د فلم د یو بل انداز کې د سټیج په ترو د ډرامې په شکل دا به خلکو ته د وخت په تېرېدو ښکاره شي. شو به چې داسې کسان دي چې دوی باندې به تاریخ انشاءالله ولیکي او دا به راتلونکو نسلو ته یو عبرت یو سبق به چې په داسې یو بارودي خاوره کې چې دلته هر استخبارات د هر ملک دلته فعال او دلته امن نه غوښتل، دلته د سر سړي نه غوښتل، د فکر خاوندان نه غوښتل چې دلته باید جهالت وژني، دلته باید نفرت وشیندل شي، وپاشل شي. په داسې یو خاوره کې یو داسې زرغون بوټي یا داسې غمي را زرغونېږي او د ځمکې له تل نه د سپېرې دښتو خاورو نه کلو نه دوی را زرغونېږي را ټوکېږي او داسې یو فکر ولس ته ورکوي افغانستان ټول نړۍ ته. نو دا د افغانستان لپاره د افتخار او د ویاړ ځای ده. دا که افغانستان مخکې وختو کې احمدشاه بابا لوده، وزیر محمد ګل خان و میرویس نیکه نور سید جمال الدین افغان وغیره وغیره ډېر لیکوالان موږ ښه لیکوالان لرو. نو هغوی په هغه عصر کې خلک ول. دلته په دې عصر کې داسې ځوانان موږ فعلا لرو لکه هغوی باندې چې نن موږ ویاړو. راتلونکي نسلونه به انشاءالله د موږ په دغه حرکات، د موږ په دې ستړتیا، د موږ په دغه ستومانتیا، په دې د موږ په دې بېخوبي، د پښو په دې تڼاکو او د چا خبره هر کور ته درېدل، هر چا ته فکر ورکول، خاورې، لوګي، مرضونه نور وغیره دا د هر سړي کار نه ده. هر څوک دې کار ته جوړ شوي نه دي. الله په ټول غره کې یو غمی پیدا کوي. نو ټول د تورو کاڼو غر دی. نو د همدرد صاحب په ملګرتیا، د دې په جسارت، د دې په ملګرتیا زه خصوصا ډېر ویاړم. دې سره چې کینم انرژي ورنه اخلم، کم فکري تړون یا تړاو چې ورسره لرم جوړښت، نو هغې نه ډېر شی موږ اخلو او په ډېرو خبرو د دې یو مجلس
د ډېرو وزیرانو رئیسانو د ډېرو غټو سرمایهدارانو په ناستو په هغو موږ الحمدلله نه ورکړو. زه خپله شخصي ځان درته کوم، د هرې ناستې ته یې موږ ته د پوهنتون یو لیکچر ده، همداسې نور ملګري که خیبر صاحب ده که نور د خصوصا همدرد صاحب، نو موږ د تاسو مرجع نه هم دا هیله کوو چې څومره کولی شئ دا غږ نړیوال کړئ، دا ډېر ښه پالش کړئ، ډېر په یو ښه انداز باندې نوښت باندې کومه میډیا چې د کم فن او هنر ده دا باید نړیوالو ته ورسل سي، او په دې کې یو میسج نړیوالو ته ورکړل سي چې نړیوال هر کال د نړۍ په سطح باندې کوم کسیان چې نوښتونه کوي هغه که علمي کوي که د سولې په هغه کې کوي نو هغوی ورته ډالۍ ورکوي، خصوصا نوبل پرایز ورکوي. دوی مثلا هالبروک ته ورکړو، مدر ټریسا ته یې ورکړو، پرنسس ډیانا ته یې ورکړو، نورو خلکو ته یې ورکړو، ملالۍ یوسفزۍ ته یې ورکړو. نو د افغانستان په سطح د تاسو له میډیا د تاسو د دریځ په ترو باندې باید نړیواله ته داسې یو میسج ورکړل شي چې د پیس مومنټ د داسې یو پرایز داسې یو هغه باید ورکړل شي ډالۍ چې دا د افغانستان لپاره یو ویاړي او د دوی لپاره هم د لا د هڅونې او د غځونې یو مرجع سي، یا دوی ته یو ډاډ سي او دوی ووایي چې او بالکل چې موږ هغه تشه سوه یا موږ چې کومې منډې ووهلې، کومه ستومانتیا ستړتیا موږ تېره کړه، د هغې یو څه ثمره موږ ولید. هغه کومه هیله کوم الله نه چې د موږ په هېواد کې الله تعالی د وخت په تېرېدو ډېر ژر یو ډېر دایمي او تلپاتې سوله راولي، د دې ناورینو، د دې مرګو، د دې کونډو، د دې ځوانانو د بیکارۍ باندې الله ورحمېږي او الله موږ ته توفیق راکړي چې خپل د دې هېواد په دې اجتماع مثلا په دې تعمیر یا ودانۍ کې یو کاري خښته ثابته شو، یو تشه موږ په دې ډکه کړو او تاسو ته دې الله اجر درکړي چې موږ د دې ځوانانو غږ تر یو مرجع او اړخه پورې رسوئ. مننه.